سلامونه دوستانو، څنګه یاست؟ ښایست جوړ یاست؟ دا لومړی ویډیو ده د آمزون FBA دپاره چې تاسو څنګه کولی شئ په آمزون کې شیان خرڅ کړئ یا ویې پلورئ یا آنلاین دکان پکښې کې جوړ کړئ. دا داسې دی آنلاین دکان دی، هم کولی شئ چې پرچون یې خرڅ کړئ او هم کولی شئ چې عمده یې خرڅ کړئ. دلته ډېرې مهمې نقطې شته. نو لومړی به دغه عمومي صفحې ته ولاړ شو چې چیرې تاسو کولی شئ خپل اکاونټ جوړ کړئ په حیث د یو پلورونکي. نو دغه ویب سایټ ته ولاړ شو sale.amazon.com. دا د دې عمومي صفحه ده. دلته چې کله موږ راسو دغه څلور مهمې نقطې دي: سټارټ، پیل، ګرو، پرمختګ، لرن، زده کړه، پرایسینګ، قیمت. دغه څلور ډېر مهم دي. دا کې بیا هر یو کې جلا جلا معلومات چې دا به موږ تاسو ټول ګورو، وایو بیا او دغه وروسته کولی شو موږ په هر څه پوه شو او بیا پروشات شروع کړو د خیره سره. نو راځئ اول به ولاړ شو بیګینرز ګایډ ته. چیرې چې یو څوک غواړي په آمزون کې یو پلورونکی په حیث ځان ثبت کړي او فروشات ولري، نو دغه لومړی هغه قدمونه دي، هغه دغه د معلومات چې تاسو ځان په پوه کړئ. زه ډېر وخت نسم کولی دلته تاسو ته تشریحات درکړم. دا به په راتلونکي ویډیو کې بیا لږ تاسو ته د دې په اړه معلومات درکړم. FAQ چیرې چې هغه ستاسې ځینې پوښتنې جوابونه ستا، مثلا یو چا سره ځینې پوښتنې چې څنګه به ماته پیسې راکړي، څنګه زه شی لیست کړم، داسې مهمې نقطې. نو دغه په اړه دلته سوالونه دي او بیا دغه سوالو لاندې جوابونه دي. FAQ ورته وایي. دا کولی شئ تاسو وایس کې په انګلیسي پوهېږئ که نه، نو زه په راتلونکي ویډیو کې انشاءالله کوشش کوم چې د دې په اړه تاسو ته نور معلومات درکړم. Before you start selling، مخکې له دې چې تاسو دلته فروشات شروع کړئ یا شیان خرڅول شروع کړئ، how to register، څنګه ثبت نام وکړئ. دلته څو رقمه دی پلان لري. پلان یو انډیویجوال انفرادي پلان دی، یو پروفیشنل یا مسلکي پلان دی. که تاسو 40 یا د 40 څخه کم جنس یا فروشات لري، نو تاسو انډیویجوال یا انفرادي اکاونټ کولی شئ ځان ته جوړ کړئ. You sell fewer than 40 items a month. You don't need advanced selling tools or programs. You are still deciding what to sell. تاسو 40 یا دغه کم فروشات د میاشتې لري، تاسو هغه پرمختللي وسایل یا شیان ته ضرورت نه لري، پروګرامونو ته ضرورت نه لري او تاسو دا اوسه پورې لا اطمیناني نه یاست چې تاسو به په آمزون اکاونټ کې څه خرڅوئ. او پروفیشنل دا مسلکي دغه چې دی اکاونټ بیا دی، دا تقریبا $40 فیس لري. تاسو در 40 څخه زیات فروشات د میاشتې لري. تاسو غواړئ چې اکسس یا لاسرسی ولري APIs ته او نور د فروشات دپاره ریپورټونه، هغه ریپورټ چې جوړیږي د دې په اړه به هم نور معلومات وروسته سره شریک کړم. You want to sell with programs like Launchpad or Handmade. Sell as individual، sell as a professional. دغه کې هر یو چې تاسو سلیکټ کړئ تاسو کولی شئ ثبت نام وکړئ. کولی شئ چې اوس په حیث as a sell as individual دا ثبت نام وکړئ. وروسته که ستاسو خوښه وي چې نور په پوه شئ، بیا کولی شئ sell as a professional. هر وخت دا کولی شئ تاسو تبدیل کړئ. کولی شئ انډیویجوال ته تبدیل کړئ چې غواړئ دا $40 فیس ورنه کړئ، او یا کولی شئ د انډیویجوال څخه پروفیشنل ته تبدیل کړئ، واړوئ. دا اسانه ده، هیڅ زور نه غواړي. Did you know، آیا تاسو پوهېدلست tools for brand owners، هغه مارکه لرونکي برانډز یا کمپنۍ چې خپل مارکه لري، دغه دپاره دغه معلومات دي. دا به هم په راتلونکي کې ووایو د خیره. What you will need to get started، تاسو چې ته اړتیا لرئ چې دلته پیل وکړئ د فروشات څخه. په لومړي قدم کې تاسو د بینک اکاونټ ته او بینک راوټینګ نمبر ته ضرورت لري. ځینې هیوادونه الیجیبل نه دي، افغانستان کې هم تاسو نشئ کولی چې د افغانستان کې د آمزون د لارې فروشات ولري او هلته پیمنټ ترلاسه کړئ، او په نورو هیوادو کې امکان لري. چارجبل کریډټ کارت، یو کریډټ کارت ولري چې تاسو هغه په آمزون کې رجسټر کړئ چې آمزون ستاسو د اکاونټ څخه هلته خپل فیس واخلي. ګورنمنټ ایشوډ نېشنل ID، د حکومت لخوا ستاسو ID یا په اصطلاح په افغانستان کې مثال لکه تذکره، په امریکا کې ګورنمنټ ID چې ولري یو ID کارت یې
لکه لایسنس دی، ډرایوینګ لایسنس دی یا بل داسې کوم دغه ولري نېشنل آی ډي چې تاسو غواړئ ثبت کړئ. ټیکس انفارمیشن د خپل ټیکس په اړه معلومات او خپل ټلیفون نمبر دا شان مهم دي. How much does it cost to sell on Amazon؟ څونه مصرف پر تاسو راځي چې تاسو په امیزان کې فروشات ولري. Subscription fees اول دغه دي. These are the fees you pay for online selling plan and they are very depending on which plan you select. On the professional selling plan there is a flat fee of $39.99 per month and no per item fee. پروفیشنل اکاونټ لکه مخکې چې ما تاسو ته وویله 9.99 یعنې کې $40 د میاشتې دا فیس دی. فلیټ فیس دی، نور اضافه پیسې نه درڅخه اخلي. دا صرف $40 د اکاونټ فیس دی چې تاسو رجسټر پروفیشنل اکاونټ ولري. او انډیویجول یا انفرادي پلان چې دی هغه چې تاسو کله یو شی خرڅ کړئ وی پلورئ نو پر هغه هر آیټم باندې 99 سنټه یا $1 ستاسو څخه دی اخلي. هغه نور اضافه چې مثلا فروشات یو شی خرڅ شي دغه فیس جلا دی. سیلینګ فیس دغه دی. هغه سیلینګ فیس چې یو شی تاسو وپلورئ که انډیویجولي که پروفیشنل اکاونټ یې په هغه کې تاسو ته یو جلا بل فیس چارجیږي چې هغه سیلینګ فیس ورته وایي. د دې په اړه به نور معلومات یا تشریحات وروسته درکړم. شیپینګ فیس دا هم لري. او FBA فیس FBA فولفلمنټ بای امیزان هغه جنس چې تاسو خپله رانیسئ امیزان فولفلمنټ سنټرز ته یې واستوئ او بیا امیزان ستاسو په نمایندګي و ستاسو کسټمر ته یا مشتری ته ورسوي نو دا ته FBA فیس وایي. FBA فیس لکه مثلا امیزان دا شی هلته سټور کړی دی په خپل هغه ګودام کې ایښی دی بیا یې پروسس کوي مطلب یو کاریګر اخلي دا شی دغه ته پیکینګ ډپارټمنټ ته استوي بیا هغه پیکینګ والا چې دی پیک کوي شیپینګ ته استوي شیپینګ والا بیا ټرکو ته لوډ کوي او بیا دا کسټمر ته ډیلیوري کیږي. نو دا FBA فیس ورته وایي فولفلمنټ بای امیزان. نور زده کړئ د امیزان FBA فولفلمنټ په اړه لاندې. Get to know Seller Central. What is Seller Central? Seller Central څه شی دی؟ Seller Central دغه اکاونټ دی چیرې چې پلورونکي خپل اکاونټ ګوري او ټول هغه پرفارمنس چې دی چک کوي. Go Mobile. تاسو کولی سئ امیزان سیلر سنټرل په موبایل ټلیفون باندې هم را ډاونلوډ کړئ. هم د اپ سټور په آیفون دپاره سته او هم په انډرویډ کې ګوګل پلی سټور کې سته. دغه QR کوډ چې تاسو خپل د موبایل د کامرې د لارې سکین کړئ ویب سایټ درته راخلاصیږي. تاسو د خپل اکاونټ هلته هم راخلاصولی سئ. که تاسو امیزان اکاونټ نه لرئ دلته ساین اپ دغه ځای کلیک کړئ او کولی سئ چې ثبت نام وکړئ او اکاونټ جوړ کړئ. How to list products. څنګه کولی سئ چې پروډکټ یا جنس لیست کړئ دلته نشر کړئ. Listing your first product خپل لومړی جنس دلته لیست کول یا نشر کول دغه په اړه دا معلومات دي. Did you know آیا تاسو پوهېدلاست sell to both B2B and B2C customers with one account. تاسو کولی سئ چې یو بل یا په عمده باندې هم وپلورئ او په پرچون هم وپلورئ کسټمرز ته یا مشتریانو ته دلته په یو اکاونټ کې یعنې کې هم کولی سئ چې تاسو هم د فروشي ولرئ هم د پرچون فروشات ولري پر دغه یوه اکاونټ باندې. What you need to start listing product. تاسو چې ته اړتیا لرئ چې تاسو پروډکټ لیست کړئ او نشر کړئ. دغه یو ویډیو هم دلته دا ویډیو تاسو کتلی سئ. دا به انشاءالله په راتلونکي کې زه کوشش کوم چې داسې قدم پر قدم ویډیوګانې جوړ کړم. ستاسو نظر هم ډېر اړین دی چې څنګه ښه ویډیو جوړه کړم چې تاسو ډېر صحیح دقیق په پوه سئ او ستاسو مشکل حل سي او په راتلونکي کې چې تاسو کله ته اکاونټ ولرئ شان وپلورئ کومه ستونزه ونه لرئ. نو دغه شان ډېر مهم دي. SKU دا پروډکټ کوډ دی سټاک دپاره. پروډکټ ټایټل د پروډکټ ټایټل یا مشخص نوم یې هغه مهم دی. پروډکټ ډسکرپشن اینډ بولټ پوینټس د جنس په اړه هغه مشخصات یې او هغه مهمې نقطې. پروډکټ ایمیج د جنس عکس. search terms and relevant keywords. د دې مثلا چې کسټمر یو شی تلاش کوي هغه مهمه نقطې چې دی هغه لیکنې هغه ضروری دي. فرض که مثلا یو څوک ساعت پسې ګرځي هاند واچ او لیدر
د چمړې لاسبند چې ولري دا یو مثال دی در کومه هغه شی هغه لیکي نو تاسو به څنګه باید تاسو ولیکي. FAQ ځینې سوالونه د ممنوع اجناسو په اړه یا جنسونو په اړه چې ځینې شیان په امیزان کې منع دي دغه دپاره به تاسو نور لازم اسناد او معلومات وړاندې کوئ چې امیزان تاسو ته جلا دغه دپاره اپروول درکړي. ځینې د موټر پرزجات یا ځینې شیان دي او ځینې ګروسري خوراکي توکي دي چې هغه مهم دي چې تاسو نور اضافه اسناد باید ولرئ هغه وړاندې کړئ. فرض که ځینې داسې دواوې دي طبیعي دواوې دي چې هغه دپاره د FBA یا داسې ځینې نور سرټیفیکیشن یا ځینې معلومات غواړي د هغه در مخه چې تاسو هغه هلته لیست کړئ. او دلته سکسسفل لیسټینګ سکسسفل لانچ یو کامیاب نشر کول د یو پروډکټ یا وړاندې کول. دلته ځینې مهم شیان چې دي ویریشن ایشوز ایمیج کمپلاینس پروډکټ آی ډي دغه درې شیان ډېر مهم دي. ویریشن لکه فرض که ټي شرټ دی زه به داسې ساده یو مثال تاسو ته درکړم چې په دې کې سایزونه مختلف راځي لکه یو څوک مثلا ټي شرټ خرڅوي سمال میډیم لارج ایکسترا لارج مختلف سایزونه دي او بیا هغه ټي شرټ مختلف رنګونه لري لکه تور رنګ سپین رنګ زرغون شین داسې مختلف رنګونه لري دا ته ویریشن وایي. دا ډېر مهم دی چې تاسو څنګه دلته لیست کړئ د کلر او د سایز په اساس باندې کوانټیټي او دا ټوله باید مهم دي دې ته به ډېر پاملرنه کوئ. دوهم د جنس عکس چې 500 پر 500 پکسلز باندې یا مثلا 1000 پر 1000 پکسلز باندې چې های کوالټي لوړ کیفیت ولري او بیک گراوند باید سپین وي دا د دې هغه لازم غوښتنې دي. او عکس دا جنس چې دی باید حد اقل 80% په دغه عکس کې راسي د پروډکټ 80% د پروډکټ باید په عکس کې راسي چې ښه واضح معلوم سي. پروډکټ آی ډي دا اطمیناني کوي چې تاسو پروډکټ یو بارکوډ ولري ګلوبل ټریډ آیټم نمبر GTINs دا ورته وایي هغه ډېر لازمي دي. د دې په اړه به نور معلومات په راتلونکي ویډیوګانو کې در سره شریک کړو. د پروډکټ ډیټیلز پیج د پروډکټ ډیټیل پاڼه دغه نمبرونه په یاد کې ولرئ دا به دې په اړه به نور معلومات وروسته سره شریک کړو لکه یو د پروډکټ عکس 2 دا ویریشن یې مطلب 3 دغه نور ډسکریپشن یې 4 دا 15 6 9 دا اوه نقطې په یاد ولرئ. دلته راسي دا دی ټایټل اول لومړی چې دی ټایټل دی چې 200 تورې تاسو کولی شئ دلته ولیکئ یعنې کې الفابیټس د انګلیسي د 200 او هر هغه تورې د انګلیسي د چې تاسو لیکئ اول لومړی تورې باید کیپیټل یا غټ انګلیسي کې لیکل شوی وي چې هغه ډېر ښایسته ډېر منظم راځي. دوهم عکس یې لکه ما چې مخکې ذکر کړل چې ښه لوړ کیفیت عکس وي باید 1000 پر 1000 پکسلز باندې وي چې کوالټي ډېر ښه راځي. دریم ویریشن هغه مثلا سایز کلر کوانټیټي دغه مهم دي. بولټ پوینټس هغه مهمې نقطې د جنس ده. فیوچرډ آفر buy box other offers نور آفرونه description او نور مشخصات یا معلومات. how to deliver products څنګه تاسو پروډکټ کسټمر ته واستوئ یا ډیلیور کړئ. selecting the right fulfillment option صحیح fulfillment option یا دغه چوایسونه تاسو مثلا سلیکټوئ هغه ډېر مهم دي. مثلا یو تاسو یو شی خرڅوئ خپل کسټمر ته استوئ او یو هغه شی دی تاسو امیزان ته استوئ بیا امیزان ستاسو دپاره و مشتری تاسو چې کله وپلورل شي. که تاسو خپل یو اډر استوئ او دوهم د benefits of fulfillment by Amazon ګټې د امیزان د fulfillment د طرف هغه چې شي ګټې زه به تاسو ته ډېرو په لنډو ټکو کې درته وایم چې امیزان ته کله تاسو جنس واستوئ تاسو د ټولو سردردیو څخه دغه یاست مطلب هغه سردردونه تاسو ته نشته لکه پروسس کول کسټمر ته شپ کول ریټرن چې واپس یې کړي یا زنګ ورته راووایي چې دا یو ستونزه لري شي هغه ټول ډایرکټ د امیزان اکاونټ د لارې کېږي. تاسو ته هېڅ سردرد نه اوس مثال زه چې چیرې اوسېږم که ماته یو کسټمر اډر د یو شي د راکړي زه د دې ځای خپله ورستوم نو زه به ځم پوسټ آفیس ته شی به ورستوم نو دا زما ډېر وخت ضایع کېږي یو یا دوه اډره درې اډره کوي صحیح دي په هفته کې هغه جلا فرق نه کوي او که روزانه ته دوه درې اډره لرې نو ته خپل کار هم ورسره کوې په څنګ کې نو بیا دا شاید رسیدګي ورته ونه شي کولی او ستا مثلا وخت ضایع کېږي مثلا د موټر تیل دې مصرفېږي چې ځې پوسټ آفیس ته دا شی ورې ډراپ آف کوې
نو دغه چې د ستونزه ده دغه ټول بهتره لار ده چې امیزان FBA ته واستول سي دغه ځای امیزان یا کسٹمر ته استي ځینې پرایم ممبرز هم کوشش کوي چې د FBA شي رانیسي چې په 2 ورځې کې یا 3 ورځې کې د کسٹمر ته رسیږي. There are 2 types of FBA fees. 2 رقمه FBA فیسونه وجود لري د امیزان په سیلر اکاونټ کې. د دې په اړه به نور معلوماتونه وروسته شیر کو. How fulfillment by Amazon works. د امیزان fulfillment څنګه کار کوي؟ 4 قدمه دي. اول قدم تاسو خپل هغه جنس یا انوینټوري یا شان چې دی امیزان FBA ته استوي. امیزان چې کله دالته په FBA کې چې ورسیږي چې دی هغه بارکوډ سکین کوي هغه بیا تاسو په لیسټینګ کې اکټیو کیږي فعال کیږي چې دا شی اوس موجود دی د خرڅلاو لپاره څو کولای شي اډر کې راینس. Step 2 with each order د هر اډر سره Amazon packages and ship the product directly to the customer. په هر اډر سره Amazon هغه شی پیکینګ کوي او کسٹمر ته ورسوي ډایرکټلی مطلب مستقیمه کسٹمر ته استي. Step 3 دریم قدم Amazon تاسو په نمائندګي هغه پیسې د کسٹمر څخه اخلي او دا تاسو په 2 هفتو کې تاسو پیسې درکړي. 2 هفتې بعد هغه مکمل 400 فروشات تاسو درلودلی هغه تاسو ته درکړي. Step 4 Amazon customer service team handle questions, returns and refunds. Amazon کسٹمر د مشتریانو د خدمات څنګه چې د هغه ټول دغه سردرجي دغه په غاړه ده چې دا مثلا د کسٹمر سوالونو جواب کې یو شی یو کسٹمر یو مشتری واپس کی او پیسې بیرته ور واپس اول و مشتری ته دا ټول امیزان د مشتریانو خدمات څنګه چې دا هغه تر سره کوي. You made your first sale, what's next? تاسو خپل لومړی یو شی خرڅ کړئ نو اوس بل قدم کې چی شي دا بیا نور د معلوماتونه ان شاء الله کرا په نور راتلونکو ویډیوګانو کې تاسو سره شریکوم. Managing your Amazon business خپل د امیزان بزنس یا تجارت سپاسي توګه اداره کول. Performance metrics and why they matter. د خپل امیزان دغه آنلاین دکان یا اکاونټ هغه خدمات چې دي دا به تاسو وڅارئ ډیر مهم دي چې پر سمه توګه روان دي منفي طرف ته روان دي. د دې په اړه بیا ان شاء الله ډیر زیات معلومات ضرورت لرو چې تاسو لپاره د څو ویډیوګانې کې دا کور کو. او کسٹمر ریویوز دا ډیر مهم دي چې کسٹمر یا مشتری تاسو ته تاسو جنس لپاره په اړه خپل معلومات درکړي چې دا شی څونه شو دی د کیفیت څخه او د جوړښت څخه څونه دی خوشاله دي او مطمئن دي دا ډیر مهم دي. سیلر یونیورسيټي دا امیزان سیلر یونیورسيټي دلته تاسو کولای شئ خپل نور د امیزان د فروشاتو په اړه چې دی معلومات خپل وایست د ویډیوګانې د مسلسل په انګلیسي ژبه کې هغه کولای شئ تاسو وایست ګوري او ځان په پوکي. Opportunities for business growth. نور مواقع د بزنس یا د تجارت د پرمختګ په اړه دا صرف یو شروع ده یو پیل دی. Advertising اعلانات promotion and coupons نور مثلا کوپنونو چې تاسو ورکوي یو پروموشن یا څنګه په پښتو کې دا ترجمه کو د پرمختګ لپاره مثلا تاسو یو شی ارزان ورکوي یو سیل پر لګوي. ګلوبل ایکسپنشن تاسو د خپل تجارت فراخه کوي نور نړۍ ته یا یوازې په امریکا کې نه مطلب په استرالیا کاناډا جرمني او نور هیوادو کې تاسو غواړئ وپلورئ دا کولای شئ تاسو وپلورئ. Amazon business states about B2B customers دا نو ډیر معلومات دي چې زه نه غواړم دا ویډیو ډیر اوږده سي دا به په راتلونکي کې ستاسو سره ان شاء الله تعالی شریک کو. دلته لاندې بیا څو مهم شیان دي. Sell with Amazon selling program Amazon for brands resources tools. دغه resources هم ډیر مهم دي tools هم ډیر مهم دي. په اصطلاح تاسو اول په لومړي قدم کې تاسو باید یو ښه جنس پیدا کړئ چې تاسو غواړئ خرڅ کړئ تاسو په څو هغه شی پیدا کړی دی په عمده او چې در امیزان FBA پورې ورسیږي تاسو ته په څو تمامیږي او په امیزان FBA کې هغه جنس په څو خرڅیږي او در ټولو مهم اوس مثلا تاسو جنس پیدا کړئ زه به یو ډیر مهم شی تاسو ته وایم لکه امیزان فی کیلکولیټر. دلته به موږ دا باندې کلیک کوو. فرض کړئ تاسو ته یو شی پیدا کړئ یو مثال په تور یو لباس دی یا مثلا لکه اوس
زنانه لباس دی چې خرڅوي اوږد یا ټي شرټ دی په $12 تاسو ته تمام سو امیزان FBA ته رسیده د شیپینګ او د هر څه مصارفو سره. لیسټینګ پرایس تاسو په څو لیست کوئ؟ فرض کړئ زه لیست کوم په $10. پروډکټ کیټګري باید ډېر مهمه ده. را بسو کلودینګ اینڈ اسیسریز دا چې کلیک کو. فولفیلمنٹ تاسو خپل کسٹمر تاسو دوی کې امیزان هستی، فرض کړئ امیزان هستی. بیا د پروډکټ سایز او وزن دا ډېر مهم دي. زه لیکم 12 څخه تر 14 اونسه. دلته ماته امیزان د دې اندازه راته وایي چې پروډکټ تا رانیولی دی کاست آف ګوډز $12. کیټګري ریفرل فیس $5.10. FBA فیس $3.95. ټوټل مارجنز تاسو ګټه $8.95 پر پروډکټ. دا صرف یو فقط د معلومات لپاره یو مثال دی. مهم نه دی چې دا شانی خو هر شی تاسو پیدا کړئ. دلته دغه قدم پر قدم هغه معلومات چې څونه مشخص تاسو لیکلی سي غونډه تاسو ته دقیق معلومات تاسو ترلاسه کولی سي چې په پوه سئ. هیله لرم چې دا ویډیو به ستاسو خوښه سوي. لطفا دغه ویډیو لینک د خپلو ملګرو سره شیر کړئ او یو د بل سره راسي کومک وکړو او زه به انشاءالله په راتلونکي ډېر ژر دوهمه ویډیو ستاسو لپاره پوسټ کړم. کم ځای که کومه اشتباه مې کړې لطفا راته په ګوته کړئ. زه کوشش کوم چې سم صحیح دقیق معلومات تاسو ته درکړم ترڅو تاسو یو کامیابه یو ښه بزنس یا خدمات په امیزان کې وړاندې کړئ. نه دا چې تاسو د ستونزو سره مخامخ سئ او یا خدای مکه تاوان وکړي، خو په هر کار کې تاوان تړلی دی. نور معلومات په خپل توګه ښه صحیح معلومات وکړئ. کوشش وکړئ چې ټول معلومات مو دقیق وي. انشاءالله زه خپل پوره کوشش کوم چې هر څه معلومات چې هر څنګه ممکن وي په ښه توګه تاسو ته وړاندې کړم. نو در بیا پورې مو پر الله سپارم.